سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. یو پوښتنه ډېره سخت کېږي، هغه دا چې په کوم سافټویر کې خپل ویډیوګانې ایډیټ کړو. نن په دغه هکله باندې خبرې کوم چې کوم سافټویر ستاسو دپاره ښه کار کوي، ځکه چې سافټویرونه ډېر دي او بعضې ډېر ښه کار کوي، ډېر ښه کیفیتونه پکښې کې شته، ډېر ښه ټکنالوژي پکښې کاره سوې ده په بعض سافټویرونو کې، خو هغه بیا یو سم کمپیوټر هم غواړي. نو بعضې بیا محدوده ټکنالوژیانې لري، هغه بیا په ضعیفه کمپیوټرانو باندې هم. نن په دغه هکله باندې تاسو ته خبرې کوم چې موږ څنګه کولی سو یو مناسبه سافټویر خپل د کمپیوټر دپاره پیدا کړو او هغه هم په وړیا ډول. نن تاسو ته څه ناڅه 10 سافټویرونه معرفي کوم چې په دغه سافټویرونو کې تاسو کولی شئ چې خپل ټوله سیستمونه جوړ کړئ. ځو درس ته تر اضافي خبرې. که دا مو لومړنۍ ویډیو ده نو تاسو ته هیله کوم چې د یوټیوب ټوله کورس د سره څخه ووینئ او ستاسو ټولې ستونزې به د یوټیوب په هکله باندې حل سي. لینک یې تاسو ته دلته چې کله د ویډیو ایډیټینګ خبره کېږي، بیا د اډاپ کمپنۍ سافټویرونه هغه د ګرافیک دپاره په لومړی قدم کې ځای لري. که هغه هالیوډ کمپنۍ ده، که هغه د بالیوډ کمپنۍ ده، که هغه د دنیا هر ټاپه کمپنۍ چې ویني چې د فلمونو جوړولو په برخه کې کار کوي، هغه د اډاپ کمپنۍ سافټویرونه خامخا پیسه ده استعمالوي. یو په دوی کې تر ټولو مهم سافټویر چې د تیتانیک فلم هم پکښې کې جوړ شوی دی، هغه د پریمیر په نامه دی. نو تاسو کولی شئ چې په دې سافټویر کې خپل ټول هر ډول ایډیټینګ، هر ډول کارونه چې تاسو غواړئ په دې کې ترسره کړئ. او په دا سافټویر چې دی څه ناڅه 16 جی بي رام غواړي او تر 16 جی بي کم رام باندې کار کوي. هغه نو تاسو ته نتیجه به خامخا په 2 ورځو کې 3 ورځو کې به د یو عادي فلم نتیجه راباسي، خو هغه ضعیفترینه رام چې تاسو ورته استعمالوئ هغه به 16 جی بي اوسي او هغه کمپیوټر چې حد اقل 2 جی بي ګرافیک ولري، تاسو کولی شئ چې دا سافټویر پر باندې استعمال کړئ. که هغه کمپیوټر 2 جی بي ګرافیک نه لري، 16 جی بي رام نه لري، بیا په هغه صورت کې پریمیر مه انسټالوئ، ځکه چې پریمیر ډېر وزن لري، ډېر قوي سافټویر دی او ستاسو کمپیوټر هم خرابوي او ستاسو د کمپیوټر مادربورډ هم خرابوي. نو بهتره دا ده که ستاسو کمپیوټر کې 16 جی بي رام نشته، 2 جی بي ګرافیک نشته، اډاپ پریمیر ته مه ځئ او اډاپ پریمیر ستاسو ټوله کارونه هم حلوي. که دا ډول کمپیوټر نه لرئ بیا مه ځئ. په بل قدم کې اډاپ آفټر افیکټ. زیاتره هندي چینلونه که تاسو لیدلي اوسي، هغه لکه زیاتره هغه چې مستنده ویډیوګانې جوړوي اوس په هند کې ډېر دي. که هغه تاسو لیدلي اوسي مثلا نقشې په انیمیشن ډول باندې راوړي او همدا شکل باندې بعض اشکال جوړوي. مثلا د یو کس پوست راوړي خو په صفحې کې ښي باندې متحرکه کوي او حرکتونه ورته ورکوي. هغه ټوله د اډاپ آفټر افیکټ دپاره استعمالیږي او په هغه که تاسو هم غواړئ چې هغه ډول مستندونه جوړ کړئ، هغه ډول چینل جوړ کړئ، بیا په هغه صورت کې تاسو خامخا باید اډاپ آفټر افیکټ باید ولرئ، ځکه چې دغه سافټویر کې تاسو کولی شئ چې هغه ډول انیمیشنونه چې د مستند فلمونو دپاره استعمالیږي په دې کې جوړ کړئ. او دا سافټویر چې دی حد اقل 22 جی بي رام غواړي. یعنې که ستاسو په لپټاپ، ستاسو په کمپیوټر کې 22 جی بي رام نشته، دا مه انسټالوئ ځکه چې ستاسو کمپیوټر خرابوي. او که ستاسو کمپیوټر 4 جی بي حد اقل ګرافیک نه لري، آفټر افیکټ ته مه ځئ. یعنې دا هغه کښته ترینه سیستمونه دي او که تاسو غواړئ چې په صحیح ډول د دې څخه ګټه واخلئ، تاسو باید حد اقل 4 جی بي آفټر افیکټ دپاره، یعنې یو نورماله رام دی. او که تاسو غواړئ چې په صحیح ډول باندې کار وکړئ، بیا مجبور یاست چې 128 جی بي رام ورته استعمال کړئ تر څو تاسو ته هغه نتیجه په صحیح ډول او ژر تر ژره درکړي. یو خبر تاسو باید ولرئ، اډاپ پریمیر چې دی پر رام بیس باندې تاسو ته خروجي درکوي، مګر اډاپ آفټر افیکټ چې دی هغه هم ګرافیک غواړي، هم د ګرافیک ضرورت ده او هم د رام ضرورت ده. یعنې که تاسو ګرافیک هم کم اوسي، نو تاسو حد اقل د دې دپاره باید 8 جی بي تر 12 جی بي ګرافیک کارت ولرئ او هغه هم ډیډیکیټ ګرافیک کارت. یو پوښتنه هم بعضې دوستانو هم راڅخه کړې وه چې
دغه ډیډیکیټ ګرافیک څه شی دی او آر ټي ایکس ګرافیک او دا انویډیا ګرافیک او دا د ډیډیکیټ ګرافیک سره فرق کوي که نه؟ ګوره موږ دوه رقمه ګرافیک کارتونه لرو. دا چې بیا کمپنیانې څه نومونه ورته ورکوي هغه د دوی خپل شخصي نومونه دي. موږ دوه رقمه ګرافیک کارتونه لرو. یو انټیګریټ ګرافیک کارت دی چې هغه په لپټاپونو کې د مادر بورډ باندې وصل دی، هغه راځي. زیاتره اوس چې کوم لپټاپونه چې ډېر سلیم دي، هغه ډېر نازک دي، هغه ټوله په انټیګریټ جی پی یو باندې راځي، ګرافیک کارت باندې راځي، ځکه چې هغه د مادر بورډ باندې چسپېدلی دي. ډیډیکیټ ګرافیک کارت چې دی هغه د ځانه جلا یو بل بورډ لري او د هغه د یخولو لپاره غټه پکې ته ضرورت شته. او دا نوي جنریشن لپټاپونه چې دي زیاترو کې ډیډیکیټ ګرافیک نشته، ډېر کم شته چې دوی داسې ګرافیک ولري، ډیډیکیټ ګرافیک ولري، ځکه چې ډیډیکیټ ګرافیک د ځانه یو بل سرکټ غواړي، د ځانه یو بل تخته غواړي، په هغه تختې باندې دا نصب وصل دی او هغه ته کولی شي چې کله هم هغه لرې کړي برتې یا یې اپګریډ کړي یا یې لوړ کړي. د مثال په ډول باندې که ستا داسې ګرافیک آر ټي ایکس 10 دی چې اوس هغه دی 4000 یې راغلی دی او ته وغواړې چې دا 4000 ته لوړ کړي، بیا په هغه صورت کې ته د ډیډیکیټ ګرافیکس په سوای چې دا لوړ کړي. مګر انټیګریټ ګرافیک چې دی هغه چې یو ځل په مادر بورډ باندې د کارخانې سره وصل شو، هغه بیا ته نسي کولی لرې کړي. اوس نن سبا چې کوم لپټاپونه راځي، زیاتره لپټاپونه هارډ ډسک کې حتی اوس یې اس اس ډي کارت یعنې هارډ ډسک کې هم داسې کړی دی، انټیګریټ کړی دی. پخوا هارډ ډسک دې لرې کولو، رام دې لرې کولو، ګرافیک دې لرې کولو، اوس دغه هر څه انټیګریټ کړي دي او په سرکټ کې وصل دي. نه ته کولی شي چې ورته هارډ ډسک ور اضافه کړې، نه ته کولی شي چې رام ور اضافه کړې، نه ته کولی شي چې ګرافیک کارت ور اضافه کړې. یعنې مطلب دا دی چې دی داسې کړي دي، یک بار مصرف کړي، یو ځل چې مصرف کوي که ستا کار یې ونه کوي ویې غورځوه، ډسپازبل. نو د دې دپاره ستاسو سوال شاید هم جواب شوی اوسي. د ګرافیک چې دی په دوه ډول دی، یو انټیګریټ چې په سرکټ کې وصل، یو ډیډیکیټ چې دی د سرکټ څخه جدا دی. او دا اوس لپټاپو کې ډېر کم لپټاپونه دي. اوس چې هر دکاندار ته ولاړ شي، هر لپټاپ چې درته ښي 2 جی بي ډیډیکیټ ګرافیک لري. مګر ډیډیکیټ ګرافیک چې دی هغه په ډیسکټاپو کې راځي، ځکه چې هغه ډېر د یخولو لپاره غټې پکې ته ضرورت لري، قوي پکې ته ضرورت لري. او هغه پکې چې ده په دې وړه او سلیم لپټاپو کې، نازک لپټاپو کې هغه د جاسازي امکانات ډېر کم دي او که اوس هم هغه لپټاپونه بیا بیخي ډېر ګران دي. خو ډیډیکیټ ګرافیک بیا ښه دا ده چې هغه تاسو کولی شئ چې 3D کې هم ورڅخه کار واخلئ او لوړ ګرافیک انیمیشنونه او دا کارونه هم ته کولی شئ. خو په انټیګریټ کې هم ته کولی شئ، مګر انټیګریټ بیا دا ده چې ستاسو په لپټاپ باندې ډېر زور راځي. اوس راځو پر درس باندې. ډیوانچي چې دی دا یو بل سافټویر دی چې دا سافټویر سره هم تاسو کولی شئ خپل ویډیوګانې ایډیټ کړئ. د نیکه مرغه تاسو کولی شئ چې دا په وړیا ډول باندې هم بیا د یو کاپي واخلئ، یو کاپي په پیسو د بل کاپي په وړیا ډول باندې په وړیا ډول باندې هم ته خپل د یوټیوب ټولو کارونه کولی شئ. او حتی هغه د یوټیوب هغه نوټیفیکیشن چې راځي چې سبزکرایب که هغه هم ته په دې کې تاسو ترلاسه کولی شئ. او دا چې دی په 16 جی بي رام ضرورت لري او 2 جی بي ګرافیک کارت ضرورت لري. او یو خبره دا ده چې تاسو اډاب پریمیر او اډاب آفتر افیکټ د دې سافټویرونو د ډاونلوډ لینکونه که بیا تاسو غوښتل، د ډاونلوډ لینکونه چې دي په کلیوال پښتو ټلګرام کې زه تاسو ته پرېږدم، هغه تاسو کولی شئ چې په یو کلیک باندې بس ولاړ شئ، هغه خپل ځان ته دا سافټویرونه هم ډاونلوډ کړئ. دا فایلونه به هم زه انشاءالله کوشش وکړم چې دا هم کلیوال پښتو ټلګرام کې تاسو ته. په بل قدم کې کپ کټ چې دی د چینایي کمپنۍ ټیک ټاک په جمع دی او دا چې دی نن سبا ډېر ښه اپشنونه لري. او که څوک هم غواړي چې په کښته ماډل باندې یعنې په 8 جی بي رام باندې غواړي چې دا خپل ویډیوګانې ایډیټ کړي، دا په کپ کټ ضرورت نشته چې ګرافیک دې څومره وسي. مثلا دا زیاتره په رام باندې کار کوي او ګرافیک مثلا زیاتره کمپیوټران خو ټولو ګرافیک لري، بعضې چې مثلا 256 دی او بعضې 512 دی، خو دا په عموم ډول په ډېرو کمپیوټرو کې همدا ډول دی. کپ کټ چې دی په دې باندې کار کوي او رام یې هم مدتاً 4 جی بي څخه تر 8 جی بي تاسو ته ښه کار کوي. او کپ کټ چې دی بس په کمپیوټرو کې هم شته، دا سافټویر تاسو ډاونلوډ کولی شئ او خپل ویډیوګانې هم ایډیټ کولی شئ. په بل قدم کې های مووي چې دی دا د اپل کمپنۍ
تولید دی او په دې کې هم تاسو ابتدایي ایډیټینګ خپل د ویډیو دپاره کولی سئ او دا هم تاسو کولی سئ چې په وړیا ډول باندې ډاونلوډ کړئ. بل سافټویر چې دی هغه شارټکټ دی. دا سافټویر هم چې دی هینو لکه دا څه غوندې کپکټ غوندې دی او دا هم په وړیا ډول باندې تاسو ډاونلوډ کولی سئ او د دې سره هم خپل ویډیوګانې ایډیټولی سئ. په بل ته چې راسو اوپن شارټ دی دا سافټویر هم او یو خبره چې ما د یاد ولاړه دا آی مووي چې دی په 8 جی بي رام او ګرافیک ته ضرورت نه لري او دا بل شارټکټ چې دی دا هم 8 جی بي رام او دا څه ته ضرورت نه لري ګرافیک ته. اوپن شارټ چې دی دا هم 8 جی بي ګرافیک ته ضرورت نه لري او وی اس ډي سي چې دی دا هم تاسو کولی سئ چې بغیر له کوم ګرافیک ضرورت نه لري او تاسو کولی سئ چې 8 جی بي 4 جی بي رام کې دا خپل ډاونلوډ کړئ او خپل ویډیوګانې ابتدایي ایډیټ ورسره وکړئ. او په اخر کې راسو کیډن لایف ته او دا هم چې دی 4 جی بي تر 8 جی بي رام غواړي او دا هم تاسو ابتدایي ویډیو ایډیټینګ تاسو ته کوي. زه به انشاءالله چې کوشش وکړم چې د دغو سافټویرونو لینکونه به هم تاسو ته پرېږدم او دا به په پی ډي اف شکل باندې دا فایلونه په کلیوال پښتو ټلګرام کې لینک یې لاندې تاسو ته پرېږدم. هلته لاړ شئ او باندې کلیک کړئ او دا ویډیوګانې تاسو دغه سافټویرونه کولی سئ تاسو په وړیا ډول ډاونلوډ کړئ او د دې لینکونه تاسو ټول زه په هماغه پی ډي اف فایل کې پرېږدم. دا و د نن ورځې ویډیو چې تاسو ته وړاندې سوه. هیله مند یم چې یو څه ترلاسه کړی اوسي. تر بیا مو په الله سپارم.